زمونږ ذهن همیشه دغه طرف ته ځي چې موږ په دنیا کې مقابله وکړو. زه تا نه مخکې شو. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، د دنیا راواله او ګزارې کوه، د دنیا راواله او ګزارې کوه. او دا ورته ووایه چې زه الله پیدا کړی دی دپاره نه یم چې زه په دې کې مقابلې وکړم. زه الله پیدا کړی خپلې بندګۍ دپاره یم. مؤمنان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله وایي مؤمنان خو د دین په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېږي. د دنیا الله ما سره لوز کړی دی، الله ما سره لوز کړی، زه به تا د رزق در کوم، محنت کوشش به زه کوم، خپل لاس به وهم، زما چې څه په نصیب کې ماته میلاوي. څه ضرورت دی چې زه مقابلې کوم، او څه ضرورت دی چې ته زما نه مخکې کېږي او زه تا نه مخکې کېږم. او څو ورځې ژوند دی، هغه څه چې زموږ په نصیب کې دی هغه به الله موږ له راکوي. ته لږ محنت کوه، لږ کوشش کوه، خو دومره چې مقابلې ته خبره ورسي او دقه یو باس رواني. که نه زما دا خبرې غلطې دي. دا مسافر چې کینې دا باسونه کوي که نه کوي؟ مسافر خو پرېږده چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي. دا واوره چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي او د کور نه راوځي دا باس روان. دا وګوره ده په سعودي عرب کې 15 کاله کار وکړو، د 2 چته بلډینګ ودرو. تا څه کړي دي؟ تا 20 کاله تېر کړي، تا څه کړي دي؟ لکه دا ټول خلک یو شان خو نه دي. دا رزق خو الله تقسیم کړی، دا سره زور خبره ده. محنت خو هغه هم کوي، غریب لګیا دی خپل کار کوي، خو چې په نصیب کې نشي ته اوس دته په زور دا وایي چې دا 15 کاله یې تېر کړي، د ځان له بلډینګ جوړ کړو. او دا وګوره د 10 کاله تېر کړي، نن دی په دیزي باندې دا ګډ تجارت دی. هلته هم دا خبرې ټولې روانې دي. مشران دې هم په دې تیزوي. زمونږ دې ماحول ته وګوره، یعنی مشران هم تاته دا غیرت په دې کړه ده کې وګوره پلاني ته وګوره بې غیرته هغه بل پلاني ته او هغه بل ته او هغه بل ته، او تا کې غیرت نه راځي. په دقه کې سړی رالوی شي رالوی شي رالوی شي. ستا څه خیال دی چې دی بوډا شي دنه به دا خو یوځي؟ څه چل به وشي چې بوډا شي؟ څه چل به وشي؟ نور به هم زیات شي. بوډاګانو سره چې کېناستې د هغوی خو د ځمکې نه علاوه بله خبره نشته، الا من رحمه ربي. ګناه ورته نشته ځکه چې هغه داسې ماحول کې رالوی شوی چې هلته یو خبره کېږي بس. که چېرته زموږ ماحول داسې وی چېرته د دیندارۍ بحث کېږي، په دین کې د یو بل نه مخکې کېده غواړي. قرآن زه یادوم، زه کوشش کوم چې دا پلاني نه مخکې شم، دا نه مخکې. نن یو ملګري ما ته د پاکستان نه د یو ملګري ویډیو راولېږله، ابسې تللی کور ته ملاقات له، نو بیا د هغه نه تپوس کوو چې لکه تا څنګه ماشاءالله ږیره دې پرېښوده، والله نیغې لارې ته راواړولې، قرآن او حدیث باندې عمل. نو هغه دا وایي چې زه ورته یاد کړم چې یعنې 2014 کال که څه وي د هغه وخت نه ما د بیانونه اورېدو او الله په ما رحم وکړو. نو د هغې نه بعد بیا ما قرآن یادول شروع کړو چې موږ خو ډېر شاته پاتې شوي، دا قرآن یادول غواړي، دا دین زده کول غواړي. نو قرآن مې یادول شروع کړو. اوس ما ته وایي 4 سپارې پاتې دي، 6 سپارې مې یادې کړي دي. او 2 میاشتې بعد که 3 میاشتې وي، 3 میاشتې یا 2 میاشتې بعد زما دستاربندي ده، ما قرآن یاد کړو. ښه څنګه یادې؟ سحر منځه نه بعد 1 ګنټه دا زه د استاد سره لازم تېروم، د هغې نه بعد بیا خپل کار لازم. دی ونه چې کار مې پرېښودی، لکه دی بعضو ته چې وایي چې دینداري کوه، نو دنیا سره به څه کوم؟ نو تا ته چا ویلي چې دنیا پرېږده؟ او تا ته چا ویلي چې مزدوري پرېږده؟ موږ تاسو مزدورۍ نه منع کوو، ښه پکې ورجه ورله نوځه، خو دومره وخت ورکه چې له دینداري پکې کوه. نو هغه دا وایي چې زه ګنټه سحر منځه نه بعد دا لازم زه استاذ مې نیولی د هغه سره قرآن یادوم، د هغه وخت نه د اوسه پورې. او اوس ورته 3 سپارې پاتې دي او قرآن به یاد کړي. که چېرته زموږ دا ماحول داسې وی لکه څنګه چې دې ورور دا سوچ و چې یاره دا خو موږ ډېر شاته پاتې شوي، دا قرآن یادول غواړي، نو څومره موږ مخکې تللی. ښه د ده سره که خواوشا کې بل څوک و د هغه دا سوچ وي، هغه به هم دا چل شروع کړی، لکه چې هغه هم کوشش کوو چې د ده نه مخکې لاړ شي که نه.